ورته اشر کړی سلیو ټولو خدایا وطن. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. میلاد النبی د حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم د زیږیدو او رحلت ورځ. موږ ډېرې مبارکې او اسلامي ورځې لرو، لکه د جمعې ورځ، عرفات ورځ او همداشانتې نورې. خو میلاد النبی هغه مبارکه ورځ ده چې په دې ورځ باندې نړۍ ته یو داسې شخص تشریف راوړی چې د دې څخه وړاندې خلکو د جهالت لمن نیولي او مرداري به یې کوله. نه لوطت او حتی د نجونو خوښول د خلکو ویاړ بلو. دغه شخص چې الله جل جلاله له لوري له ځان سره د اسلام راوړ او خلک یې یوازې د یو خدای جل جلاله عبادت ته راوبلل او د هغې عملونو مخالفت یې وکړ کوم چې اسلامي شرایط یې منع کړې ده. دغه شخص اسلام مبارک دین د الله جل جلاله په برکت د نړۍ ګوټ ګوټ ته ورسوو چې په پای کې په همدغه ورځ د 63 کالو په عمر له دې نړۍ څخه سترګې پټې کړې. ګرانو قدرمنونکو، که غواړئ چې ثواب مو وګټئ نو همدغه ویډیو در سره ضرور شیر کړئ ترڅو نور مسلمانان هم ترې خبر شي. مننه.